السلام علیکم. سلما شاه نن سبا چیرته ده او څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو لکه څنګه چې نور قومونو کې اکټران یا اکټرانې وي همدارنګې پښتو ژبه هم تکړه اداکاران او اداکارانې لري چې د هغو په ژوند باید خبرې وشي او یاد کړل شي چې اوس چیرته ده او څه کارونه کوي. سلما شاه چې ډېر له پخوا پښتو ډرامو کې کار کوي او همیشه یې په داسې ډرامو کې کار کړی چې خلک ترې یو څه عبرت واخلي. نن سبا بیخي نامعلومه ده. هغې څو کاله مخکې د فن دنیا د دې لپاره پریښې وه چې د ببرک شاه له پلار طارق شاه سره یې واده کړی و. کله چې طارق شاه په حق ورسېدو نو سلما شاه ډرامې پرېښودلې او اوس خپل د حیا او د عزت ژوند کوي ځکه چې طارق شاه ورته دا نصیحت کړی و چې تاسو به نور دا د ګناه لاره نه خپلوئ. که غواړئ چې د سلما شاه د کمال ایکټینګ وګورئ نو د هغې او د جهانګیر خان ګډه ډرامه ستمګر وګورئ چې نوي نسل ته پکې ډېر ښکلی پیغام لري او هغې ډرامې کې ډېر زیات عبرت پروت دی. سلما شاه که هر څنګه وه خو د اوسنو ډرامو له اداکارانو 100% ښه ده او دومره فحاشي نه ده کړې څومره فحاشي چې نن سبا اداکارانې کوي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د سلما شاه په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.